اوس دا ټول مسلې چې دي دا بالا د سړی مخې ته راځي چې سترګې پټې شي، چې سترګې پټې شوې د دې ټولو څیزونو انکشاف به پې وشي. اوس به بیا دې چغې وایي، فریاد به کوي، اوس څه نه کېږي، لاړو وخت تېر شو. عرض داو عزیزانو چې د قبر معامله چې ده دا حدیث کې راغلی، حدیث کې راغلی دی چې قبر یا جنت شي او یا دوزخ شي. اوس د روح تعلق چې دی هغه د قبر سره څنګه؟ عزیزانو دا بیا ډېر وسیع علم سره تعلق لري، دواړه طرف نه روایاتو سره تعلق لري، او بیا د دواړو طرفو روایات چې کوم دي هغه خپلو کې تطبیق سره تعلق لري. روایاتو کې راځي چې مړی باندې سړی سلام واچي، نو امام غزالی لیکلی دی احیاء العلوم کې چې امړه وعلیکم السلام هم وایي. بیا امام غزالی وایي چې مړی ته سړی ورشي نو خپو ته دی ورته ودري، ځکه چې خپو ته ورته مړی ته ودرېږي نو دې مړی ته دا سړی ښکاري چې پلانې زما قبر ته راغلی. عادت مبارک د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم داو چې مقبره ته براغه نو دا به وی چې السلام علیکم یا اهل دار قوم المؤمنین انا ان شاء الله بكم لاحقون. پتاسو دې سلام وی هغه خلقو چې د ځمکې لاندې اوسېږي، مونږ هم که د خدای رضا وشي زر دی چې تاسو سره به یو ځای شو. حضرت عائشہ فرمائی چې تپوس شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې تاسو چې په دې ادیره سلام واچوي نو مړي دا سلام اوري؟ نو حضور فرمایل چې اورېدل خو څه کې بلکې رد سلام هم کوي، وعلیکم السلام هم وایي. په دې کې د احناف او د شوافیع اختلاف ته پس سماع موتا باندې احناف قائل نہیں، داغه بیا مختلف جوابونه دی، هغه وګد باسته استاسو مخ کې اوس چېړم نه. بیا د قران د بعضی الفاظو نه دا معلومیږي چې انسان کې دا روحونه چې دي دا دو دي، یو روح د حیات ته او یو روح د تمیز دی. یو هغه روح دی چې سړی پې ژوندی، او یو هغه روح دی چې سړی پې د سړي بل شي شناخت کولی شي. لکه د دې داسې مثال تاسو وګورئ چې سړی اوده شي نو اوده سړي ته که زوی پلار رور ښځه څوک کټ سره ولاړي نو دا اوده سړی پیژني چې پلانې ولاړ دی؟ حاجي نه پیژني، ځکه چې دغه وخت کې دې سړي نه هغه د تمیز روح وتی دی چې بل پې وپېژني. د اوده کېدو په ټایم کې د تمیز روح اوځي او د حیات روح پکې وي، او د مړ کېدو په ټایم کې د تمیز روح پکې وي او د حیات روح پې وځي. نو ګویا علما وایي چې روحونه دوه دي، یو د تمیز روح دی او یو د حیات روح. نو د اوده کېدو په ټایم کې د حیات روح پکې وي او د تمیز پې وځي.
سړی ژوندی دی او بل نشي پیژندی او د مړ کېدو په ټیم کې د تمیز پکې وي او د حیات تمیز نو گویا په قبر کې د تمیز روح چې دی هغه پکې وي او د روح د حیات ته وته خود حیات د روح تعلق چې دی هغه د علیین او د سجین نه هم د قبر سره وي تعلق ور سره ځکه چې دی په خو بد محسوس کی